السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ویډیو ډیره مهم ده. په دې ویډیو کې به زده کړئ چې څنګه د خپل موبایل د انټرنیټ مصرف راکم کړو او د انټرنیټ سرعت چټک کړو. نو دا دواړه طریقې به زه تاسو ته په همدې ویډیو کې دروښایم. ویډیو راځه تر پای پورې وګورئ. نو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو د دې لپاره به تاسو له پلی سټور څخه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن نوم دی انټرنیټ بلاکر. نو ډیر یو کوچنی اپلیکیشن دی 2-3 MB سایز لري. دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. د انسټال کولو څخه وروسته به دا تاسو اوپن کړئ. که په اوپن کولو کې د اپلیکیشن له تاسو څخه کومه اجازه وغوښته نو هغه اجازه تاسو ورکړئ. نو تاسو ته به په اپلیکیشن کې دا ډول صفحه راخلاصه شي. نو کله هم چې تاسو ته دا ډول صفحه په دې اپلیکیشن کې راخلاصه شوه نو دلته به تاسو ته ټول اپلیکیشن راواړوي چې تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړي وي. نو د هر اپلیکیشن څنګه تاسو دا اپشن وینئ دا اپشن به تاسو ټولې آن کړئ. دا ټولې زه آن کوم. نو کله هم چې دا ټول اپشن تاسو آن کړئ نو په دې سره به زموږ د انټرنیټ مصرف هم راکم شي او زموږ د انټرنیټ سپیډ به هم چټک شي. ملګرو شاید تاسو نه یاست خبر کله چې موږ په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړو نو هغه موږ نه په خپل مقدار کې MB خوري. که هغه موږ په انټرنیټ کې استعمالو یا نه استعمالو خو هغه موږ نه په خپل مقدار کې MB خوري. نو کله چې هم تاسو د اپلیکیشن انسټال کړئ او دا اپشن ټول تاسو آن کړئ نو ملګرو په دې ډول سره زموږ د انټرنیټ مصرف هم راکم شي او زموږ د انټرنیټ سپیډ به هم چټک شي. نو ملګرو کله چې مو دا عملیات ترسره کړه نو ملګرو زه راځم او دلته تاسو ته ښایم. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې له دې عملیات څخه وروسته په خپل موبایل کې مسنجر یا فیسبوک استعمالوئ نو دلته به تاسو راځئ او دلته به د مسنجر اپشن دا به تاسو بندوئ. فیسبوک ته به هم راځئ. فیسبوک اپشن به هم تاسو بندوئ. لاړ شئ تاسو خپل فیسبوک او مسنجر استعمال کړئ. کله چې مو استعمالولو نو له هغې څخه وروسته به تاسو بیا د اپلیکیشن ته راځئ او د دې اپلیکیشن اپشن به بیرته آن کوئ. بیرته به د دې مسنجر ته هم راځئ او د دې اپشن به بیرته تاسو آن کوئ. نو ملګرو هر اپلیکیشن چې کله تاسو استعمالوئ نو دلته یې بندوئ او که هغه اپلیکیشن استعمال کړئ. کله چې مو هغه اپلیکیشن استعمال کړ له هغې څخه وروسته تاسو بیرته د اپلیکیشن ته راځئ او په د دې اپشن کوئ. نو په دې اپلیکیشن کې نورې دوه اپشن هم دي. نو ښکته تاسو ته ښکاري سپیډ ټیسټ. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو اوس مهال زما ډیټا بنده ده. نو کله چې تاسو خپل ډیټا خلاصه کړئ یا وای فای کنیکټ کړئ نو دلته به تاسو ته د انټرنیټ سپیډ ښایي چې آیا چټک دی یا کمزوری. نو په څنګ کې تاسو ته بل اپشن ښکاري سیټینګز. کله چې په دې اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ نو ملګرو کله چې دا اپلیکیشن تاسو د شپې لخوا استعمالوئ نو ډارک موډ دا تاسو آن کړئ نو دا صفحه به تاسو ته توره شي. نو په دې ډول سره به زموږ د سترګو حفاظت هم وشي. نو ملګرو د داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او له نور دوستانو سره هم شریکه کړئ چې هغوی هم له دې ویډیو څخه فایده واخلي. ملاویږو په نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بل ویډیو مو په پاک بخښونکي رب باندې سپارم. د خدای په امان.